السلام علیکم. وعلیکم السلام. او وروره دا دفتر والا ده نه دی شناخته؟ کوم دفتر ای والا؟ و خیر څه به کوې وروره؟ چاول دلته د مسکینانو سامان راغلی دی، مسکینان یې تقسیم کوي. زه د ښه خوشحاله شوم ورالم. ته باور وکړه چې په کور کې مې د ماښام وړم نه وه. داسې ورالم دی ول تعداد پوره شوی دی، بس زیات هغه کسان موږ ولیکل ستا ځای کې نشته. اوس که د ځکه ځای کړم په کور کې د وړو موټی هم نشته. یم معذوره دغه حال مو دی، ته مې وینې د خوارۍ بل سړی نه لرم. تاکه په دغه کې زما کار کړی کې ځای کړی وله. وروره ډېر درپداره یم، ډېر درپداره یم. تا که دلته زما کار کړی وه. سمه ده حاجي صاحب، زه به تعلق خو نه کې لرم، سوال به ورته وکړم که چېرې سمه ده. زه ورځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر. ټول په خیر. ته څنګه جوړ خوشحاله یې؟ له دفتر راووتې؟ هو محمد خانه، ته څنګه یې؟ خیر شکر. خیر وي. دلته څه کوې؟ یاره دلته څه مرسته راغلې وله، دا څو ورځې بیا مې د دې کاغذان کې جمع کړي ول. بیچاره ته ولې څه نمونه ځینې وتلي دي، سړی دی نه چې زموږ یو څه ایستلي دي بې بختۍ باد رالوتی. تا خپل د کوره کې جمع کړي؟ د خپل کورنۍ وه. تا څخه د ښه سرمایهدار یې شریف خانه. تا نو څه کوله د غریبانو دا خو د غریبانو دپاره ده دا مرسته. وروره موقته وایه چې غریبان دلته کله د غریبانو ټول کېدی. ته خو دارنګه سړی څنګه مڼه ناشتي مه کوه، دغه د غریبانو ځای دی. نه په ما څه خبره چې ته غریب یې نه یې غریب ښه سړی. کار دې باسه موقته وایه. ته هم اخر موقع لرلی. شریف خانه ما د خدای له موقع وساتې. ډېر د خفه کلم، ډېر د زهیر کلم. چله هغه حاجي صاحب وینې؟ هو هاي دا دوې ورځې دلته ګرځي. دغه حاجي صاحب اوس راته ویل چې زما په کور کې موټ اوړه نسته. یعنې سوال یې شروع کړی دی اوس؟ سوال نه کوي، خبرې مه پرېږده. زه خیر ته وکړم. هغه یې ویلې زما په کور کې موټ اوړه نسته، په دغه مرسته دی خبر شوی دی. زه ورغلم سړی په دا مرسته په دغه دفتر کې به کاغذان جمع کړم. چې ورغلی ویلې دلته د کاغذان چې کوم تعداد و هغه پوره شوی دی. نو هغه دغه رنګه سرمایهدار خلک به راځي کاغذان جمع کوي. هغه غریبانو خلکو حق چې دی په هغو یې ډاکه اچولي ده. نو خود به هغه وخت پر کېږي، هغه کاغذان به ختم کېږي. دوی که د نه پېژني دفتر والا، الله خو د پېژني. الله ته خو الله ته به ته کوم سوال جواب ورکړې د دې خبرې چې تا د دغه سړي حق وړی. ګوره هغه غریب نه دی، ګوډه معذوره دا بېوسه بېکسه سړی، د دغه حق چې دی دا نن تا وړی دی. که تا کاغذان ما جمع کړي، د دغه سړي به نن کاغذان جمع کړي، د دغه په حق تا قبضه اچولې ده. لږ له سوچه باید سړی کار وایي. د غریب تر مایبیانو، د سرمایهدار تر مایبیانو به فرق دا وي چې دغه دفتر له به غریب راتلل، سرمایهدار به په خپل روزي په خپل الله ورکړي نعمتو باندې بې شکر کړي. ته هم رایله سوی په دغه دفتر کې کاغذان جمع کوې، غریب نو غیصوی ته به. ته راځه محمد خان، زه لیوار اوس څه خبره به شو. سلام صاحب. سلام. په خیر یې؟ جوړ یې. ته څنګه یې؟ خیریت دی. ښه یې؟ شکر. چیرې دی کور د چیرې دی صاحب؟ زما کور د چمکلي ګلۍ کې. چمکلي ګلۍ کې دی. ښه معذور یې زما په خیال؟ هو معذور یم. ښه نو تا د دې کاغذان نه و جمع کړي؟ ما جمع کول هغه نه جمع کېدل، دا تعداد پوره شوی. تعداد پوره شوی دی؟ هو تعداد پوره شوی. الله هو تعداد به خود پوره شوی دی، خو نو هم دې لږ مرسته یادوله. نو ته ما خیال ځنډېدلی وې. 2 ورځې کېږي زه په لپسې ورځم. 2 ورځې خو زه وینم. ښه اوس به دې چل وکړو. محمد صاحب ما ته څه خبرې وکړې، د هغه سره زما صبر ګشه رازبان شو. نو ما خپله درې کاغذان جمع کړي. نو سبا سامان رالی، بله ورځ سامان رالی، ورور بې راوباسي. بس ستا د کور پته به ته راوښیې. چمکلي ګلۍ کې کور دی. چمکلي ګلۍ کې تشتال څنګه راته نوم د چیش دی؟ عطا محمد. عطا محمد. عطا محمد د کور حال به وکړم، ورور بیا هلته درړي درکښته به کړي. بس صحیح صحیح ده. بس دا دی انشاءالله خالي سامان اوت مت را سره وکړه. بس غریب یم ډېر غریب. بس بېغمه دا کار ستا سامان ګرده ستاسو کور ده. هو بس دا به ګرده سامان به ګرد تاله د ورور ګرد صحیح. موږ د ونې لاس راوړي بیا حاجي صاحب اجازه ده دعا کوه. کار تا راوکړي. بس کارونه چې هغه الله کوي. د کور ودان چې بس خپل چې کوم موږ خبرې ورته کړې ګوله دا په هغه عمل وکړي. به د دی کور ودان بس موږ لاړو. دا ستاسې حق دی، دا ستاسې حق دی. محمد صاحب لاړ اجازه